د مینې کلیزه نن زما د مینې کلیزه وه، خو تاسو خبر یې زه مخکې هم بې مینې وم، زه اوس هم بې مینې یم، زه به بیا هم بې مینې یم او زه به بیا هم بې مینې یم. زه چې دا ورځ لمانځم تر ننه زه مینه ډېر پاک او مقدس احساس ګڼم، زه مینه عبادت ګڼم، مینې ته زه ډېر احترام لرم. که ما څه یو انسان وکړه او هر څومره مو وکړه او هر څومره مو وکړه، دا زه جز ګڼم، دا زه حق ګڼم، دا شته، راحت شته، غم شته، خوښۍ خوشحالیانې شته، دا هر څه شته مینه کې. خو داسې نه چې باید ته د یو بت عبادت وکړې، ته یو کاڼي ته سجدې وکړې. هغه صاحب شاه صابر صاحب وایي چې د محبت باران چې چېرته شوی هلته په کاڼو کې اوبه شوي. دا شعر به زه راواخلم او په نن وخت په دې مینه به ولګوم چې صاحب شاه صابر صاحب په وخت کې انسانان وو، زړونه د غوښې وو. نن وخت مینه های های نن وخت مینه دغه ده. هلو څنګه یې؟ ښه برابر ټیک ټاک یې؟ سخت مې یادېږي، زما مې یادېږي. موبایل کټ شو، هیر شو، خبره ختمه. مینه د دې نوم نه دی چې زه تا سره رابطه وکړم، ته ما سره رابطه وکړې او څنګه یې وښیي. مینه د غم نوم دی، مینه د درد نوم دی، مینه د یو بل د پروا نوم دی. مینه یو بل احساس کول دي، مینه د یو بل په غم جړېده دي، مینه د یو بل په خوښۍ خوشحالېده دي. خو دلته د مینې نوم دغه دی او مینه تر دې محدوده ده چې څنګه یې ښیي، یادېږي مې، زما هم یادېږي. نه